احمدشاه بابا خدمت کردم. از دیگر دوستا خواهش میکنیم اگر در مورد کدام صحبتی داشته باشن لطفا. اگر نباشه از محترم منگلای بسر که خواهش میکنیم که مؤسسه بنیانگذار انجمن احمدشاه بابا است در مورد روند و برنامه کاری انجمن احمدشاه بابا یا استیتینگ احمدشاه بابا معلومات اثر کنم. تشکر. استخدمنا حرف مخکې ستاسو ټول د راتګ په شان لایق او محترم خویندو محترم ورونو چې دا زحمت ایستلی دي او د فیلمدان په اتحاد او اتفاق کې خپله ونډه نه ده سپمولې. زه د زړه له کومې څخه مننه ځینې کوم، تشکر او همیشه د ټولو څخه غواړم چې په دغه شکل باندې وحدت او اتحاد وساتي. یو شی چې د یادولو وړ دی هغه دا چې تاسې زیاتره د پخوا څخه چې د دې په کلندر کې مو ژوند کړی دي د احمدشاه بابا علمي ادبي ټولنې سره زه فکر کوم د ټولو غوږونه اشنا دي او دا په دې باندې چې دې ټولنې په دې ځای کې تر خپله وسه پورې هغه څه کړي دي چې د دې ځای دوستانو ضرورت درلود. په خاصه توګه د ښوونې او روزنې په برخه کې د ښوونې او روزنې په برخه کې د احمدشاه بابا علمي ادبي ټولنې خپله انرژي نه ده سپمولې او په لسهاوو اولادونه د سواد و کچې ته لوړ کړي دي او د افتخار ځای دی مور و پلار ته، د افتخار ځای دی موږ ټولو روشنفکرانو ته، د افتخار ځای دی منورینو ته چې د هغوی اولادونه په خپله ژبه باندې نوشته کولی شي، په خپله ژبه باندې لیک لوست کولی شي، په خپله ژبه باندې خبرې کولی شي. دا د دې ټولنې برکت دی. ولې دا کار مکمل او بشپړه نه دی. د دې څخه باید زیاتر وسي، د دې څخه باید ډیر وسي. نو که هر څونه موږ تاسې لاسونه سره یو کړو، هر څونه چې سره متحد سو، په هغه اندازه باندې د لاسته راوړنې مو ډېرېږي، دستاوردونه مو ډېرېږي. موږ کولی سو چې دلته هغه ستونزې چې ورسره مخامخ یو د مهاجرت په دغه خاصه مرحله کې د دغه ستونزو د مخنیوي په خاطر باندې موږ لاسونه سره یو کړو او ټول مشکلات حلولی سو. ډېر مسایل لرو د ځوانانو په برخه کې، د ښځو د یووالي په برخه کې، د کورنیو د صمیمیت او دوستۍ په برخه کې، د یو د بل د پېژندګلوۍ په برخه کې، یو بل ته د گذشت او د مینې او محبت په برخه کې. دا هغه څه چې موږ تاسې ضرورت ورته لرو او موږ تاسې کولی شو چې دا په خپله دغه وایي. نو د احمدشاه بابا علمي ادبي ټولنې 10 کاله دلته د ښوونې او روزنې پروګرام، د خپرونو پروګرام چې تاسې د دې شاهد یاست چې ملي هنداره د دې نشراتي ارګان و او که خدای کوله بیرته به یې فعاله کړو او دلته د ځوانانو په برخه کې به هم فعالیتونه را ایجاد کړو او دا ټول کارونه په هغه صورت کې به کېدلی شوی چې موږ تاسې سره متحد شو. یو شی چې د پاملرنې وړ و هغه دا چې ما دا ټولنه په نیمه ډول باندې رجستر او رسمي کړې وه. په اول سر کې د خمینتې یا ښاروالۍ په غوښتنه باندې زما څخه دغه هیله وسوله چې زما او د خانمې څخه مې چې تاسو خو معلمان یاست، لکه څنګه چې په انټرویو کې ثبت ده او تحصیلات تا په دغه رشته کې کړي دي، نو که وکولی شي چې دلته د خپلو اولادو دپاره په خپله ژبه باندې د ښوونې او روزنې د تعلیم او تربیې یو مرکز جوړ کړي. د هغه لنډیانو څخه چې نوم یې د یادولو وړ دی لکه ویمو انتوني، موږ ډېره مننه ځینې وکړه چې زموږ د کلتور دپاره تاسې کار کوئ. نو موږ به څنګه خپل کلتور پر مخ نه بیایو؟ د دغه افغاني احساس په خاطر باندې خانمه، زه او یو تعداد نور چې
پر دغه مهاجرت پر دغه حال باندې زړه سوځي هغو ټولو لاسونه سره یو کړل اتحاد سره او دا بهیر موږ رامنځته کړي د هالنډ دولت یې کور ودان موږ ته ټول شرایط راته مساعد کړي وو که مو کتاب فوټوکاپي کوئ که مو کتابچه غوښتله که مو دغسې شرایط غوښتل خو دا شرایط یې موږ ته راکړل موږ د دې څخه ګټه پورته کړل ولې یو شی چې موږ مشکل درلودی هغه دا چې دا ټولنه راجستر نه وه او په دې خاطر باندې کارونه یې وروسته پاتې شول نو د دغه مشکل د حل په خاطر باندې ټولنه راجستر کړله نن د دغه دوستان چې زه نهایت ډېر ځینې خوشحاله یم د ګرانو خویندو څخه د ګرانو وروڼو څخه چې دوی واقعا په یو افغاني احساس دلته راغلي دي د دوی پر خپلو خلکو باندې زړه سوځي چې دلته راغلي دي د دوی د مهاجرت پر دغه بدو شرایطو باندې زړه سوځي چې دلته زحمت ایستلی که نه هېڅوک بېکاره نه دي زحمت ایسته او دلته راغلي دي خاص او خاص په دې خاطر که موږ څه وکولی سو راځئ چې د دې تعهد وکړو چې د دې څخه وروسته د افغانانو د لا ښه تنظیم په خاطر باندې د ښې د هنري پروګرامونو په خاطر باندې د موسیقۍ په خاطر باندې د کلتوري فعالیتونو په خاطر باندې د تعلیم او تربیې په خاطر باندې موږ سره متحد شو او وکولی سو چې د مهاجرت هغه خاصه سیکولوژي و هغه خاص رنج و درد چې په موږ کې موجود دی دا په کامله توګه د منځه یوسو نور ځان مهاجر احساس نه کړو او یو د بل په څنګ کې دومره سره زړور دلاوره واوسېږو چې په ډاډه زړه باندې ژوند وکولی سو څونه نیک خبره ده که زه د اشرف په فامیل باندې خبر سم څونه نیک خبره ده که د شیرزاده صاحب په پرابلمونو باندې زه خبر سم که یو ټولنه نه وي موجوده یو اتحاد نه وي موجود هېڅوک نشي خبرېدلی د یو په درد او د بل په درد باندې دا به د ټولنې کار وي چې دوستان د خوښۍ په وخت او د غم په وخت کې سره متحد کیږي سره یو ځای کیږي او دا پروګرام بخښنه دې وي زه خبرې ډېرې نه اوږدوم یو دوې درې لیکې مې لیکلي دي په ډېر غټ خط باندې دغه به تاسو ته دغه کړم وړاندې کړم او وروسته به نو بیا دوی په فارسي باندې بیان وکړي په دې چې دا توازن یو څه دغه سوی وي په دې خاطر باندې ما پښتو باندې خپل بیان لیکلی دی بیا هم د لوی خدای په نامه شروع کوم د یوې نوې مرحلې په څېر د احمدشاه بابا د علمي ادبي ټولنې نوی دریځ دا چې د نوموړي ټولنې مخکنی دریځ د 1500 کالو هم اوړي او په دې اوږده دوره کې هغه فرهنګي خدمتونه هم کړي دي کوم چې د ټولنې او د ټولنې د خلکو ضرورت و د احمدشاه بابا علمي ادبي ټولنه یو خپلواکه ټولنه ده چې په هېڅ یوه ګوند او کوم نورو ټولنو پورې تړلې نه ده او نه د کومې بلې ټولنې په مقابل کې ایجاد شوې ده نه هم د کومې بلې ټولنې سره دښمني پالي او په ملي روحیه د ټولو ټولنو سره ځان همکاره بولي او تل به د ضرورت په وخت کې خپله همکاري ورسره وکړي بخښنه درته یو مکس کومه چې واقعا موږ د نورو ټولنو سره هم همکاري کړې دي هم د هالند د هیواد څخه بهر او هم په هالند په یو مکتب د اوس په ډنمارک کې هم موږ یو مکتب افتتاح کړي او کتابونه موږ ته ورکړله دوی هغه دي ګټه ځینې اخلي فارسي پښتو دواړه کتابونه د تعلیمي سیستم چې موږ لرو او همدغسې دلته په ارنیمو په اوتریخو په ځینو ځایو کې چې دوستانو ضرورت ورته درلودلی دي هغو ته هم دغه مرسته ورسولې ده د ټولو ټولنو سره ځان همکاره بولي او تل به د ضرورت په وخت کې خپله همکاري ورسره وکړي او د ټولو ټولنو سره نیکې اړیکې لري او په ملي افغاني روحیه خپرونې لري چې د ملي هنداره لومړۍ جریده په 1493 هجري شمسي کې د اونۍ یا هفتې د خپرونې په څېر خپرول او بیا یې په هالند کې د تحریر هیئت تر کتنې لاندې د ملي هندارې میاشتنۍ مجله خپره کړه یو لړ کتابونه یې هم ایډیټ کړي او خپاره کړي دي په مختلفو انټرنیټي سیډو کې خپرونې کړي دي د لوړو شخصیتونو کلیزې یې نمانځلې دي د تسلیت پیغامونه یې د مختلفو رسنیو د لارې خپاره کړي دي په نړیوالو کنفرانسونو کې یې برخه اخیستې ده او مقالې یې خپرې کړي دي چې نن ورځ د افغانستان په دننه او بهر کې د همدغه ټولنې د نوم سره زموږ افغانان اشنایي لري
همدغسې په هالند کې هم د افغانانو په منځ کې علمي ادبي فعالیتونه د افغانانو د ګټې دپاره کړي دي او کوي چې د هغه د جملې څخه د ښوونې او روزنې بهیر دی چې دغه 10 کاله کېږي د هالند په هېواد کې دوام لري او د پینندال په ښار کې د ښوونې مرکز په لسهاوو افغانان واړه ماشومان او غټو مېرمنو نجونو او هلکانو پکښې د ښوونې او روزنې د معیارونو سره سم زده کړه کړې ده او هغه کسان چې زموږ و ټولنې ته و ټولنیز مرکز یا ښوونځي ته یا رسیدګي نه سوای کولی و هغو ته مو پر کور کتابونه او درسي مواد ورسولي دي دغه ټوله موږ په وړیا توګه ترسره کړي دي او یوازې د خدمت موخه مو په افغانستان کې د نن او د باندې خلکو ته خدمت کول دي خو دا ټوله څه موږ په داسې شرایطو کې ترسره کړي دي چې په نیمه توګه مو رسمیات لرله په همدغه وجه د ډېرو ستونزو سره هم مخامخ سوي یو او د دې ضرورت مو احساس کړی دی چې باید په رسمي توګه خپل نوموړي علمي او ادبي فعالیت ته دوام ورکړو د ګرانو دوستانو څخه هیله کوم چې زموږ سره په دې نیکه لاره کې همغاړې سي یعنی همکاره سي همکاري وکړي تر څو یو ګډ افغاني او انساني هدف ته سره ورسیږو په دې کې هیڅ شک نشته چې د یو لاس څخه ټک نه خیږي او نه به په تنهایي څوک ټولنیز کارونه او فعالیتونه ترسره کولی سي نو په همدغه سبب مې دوستانو ته تکلیف او زحمت ورکړ تر څو خپل معقول پیشنهادونه او نظرونه زموږ سره شریک او ملګري کړي نن چې مو دغه اوسنی مجلس جوړ کړی دی لاندې هدفونه لرو پر دې هدفونو برسېره تاسو کولی شئ چې نور هدفونه هم څرګند کړي او محترم شهزاده صاحب یې یاداشت کړي راتلونکي کې به د عمل بڼه واخلي د ښځو ورځې او د ښځو ترمنځ ګډ تفاهم روز زنا و د بین زنا یک تفاهم عمومی د کورنیو ترمنځ مینه او صمیمیت د ځوانانو ترمنځ سپورټي لوبې او فرهنګي خدمتونه فرهنګي خدمتونو کې موسیقي او اتڼ ټوله شان راځي چې تاسې د ماشومانو ترمنځ د ښوونې او روزنې بهیر ښوونیز کتابونه خپرول په لوړه کچه علمي او ادبي کتابونه خپرول او ایډیټول په هالندي ژبه د هغه کسانو لپاره چې هالندي یې کمزوره ده لکه زه و هغوی ته ښوونکي پیدا کول او د زده کړې مناسب شرایط برابرول په انګلیسي ژبه انګلیسي کورسونه جوړول دا زموږ د موخې څخه یا زموږ د اهداف څخه دي د هنر او موسیقي دپاره د زده کړې کورسونه د نورو هیوادونو د خلکو سره د ګډ کلتوري پروګرام محفلونه جوړول نوټ دا و هغه څه چې په لنډه توګه ولوستل شول خو دا هغه څه دي چې په یوازې توګه نه ترسره کېږي یوازې په هغه ډول او صورت کې نوموړي هدفونه ترسره کېدای شي موږ ټول افغانان ځانونه سره اړین یا مکلف کړو چې د هېواد د بیا آبادولو دپاره د هېواد نه بهر خدمت هم لا وتړو او په دې کې هم شک نشته چې دغه دوستان چې نن ورځ په پینندال کې سره راټول شوي دي پوره علمي صلاحیتونه لري چې دا زموږ ښه چانس دی واقعا زموږ په منځ کې جلیلي صاحب دی ناصري صاحب دی صالح صاحب دی حاجي صاحب دی انجینیر صاحب دی شیرزاده صاحب دی او دا تاسې محترمان یاست په ځوانانو کې ډېر عالي استعدادونه دي چې دا زموږ خوشچانسي ده ستاسې د پاملرنې څخه مننه تشکر از محترم ننگلای بسطی که در مورد روند کار انجمن احمد شاه آقا توضیحات دادن اگر دوستای کدام سوال یا کدام پیشنهاد داشته باشن میتونن در ختم صحبت ها باز ارائه بکنن پیشنهادات درست است انشاءالله؟ خب حال از محترم انجینیر صاحب رحمانی مسئول مالی و اقتصادی انجمن احمد شاه خواهش میکنم تا در مورد مسائل مالی و اقتصادی انجمن صحبت بکنم به اجازه خواهر و برادرای عزیز از نمایندگی از هیئت رهبری انجمن کلتوری احمد شاه تشکر میکنم که شما امروز این تشریف آورده و شما با استفاده از تجارب شما و استفاده از دانش شما و مشوره شما ما امیدوار هستیم که این انجمن ما در آینده قدم‌های بهتر و مثبت‌تر برداره. چیزایی که به ارتباط
کار انجمن و نوع کار انجمن بود. آقای بسر که به صورت بسیار واضح تشریح کردن، ضرورت نیست که من تکرار کنم. فقط میخواستم سر چند نکته بسیار اساسی صحبت کنم که آقای بسر که گفتن که انجمن کلتوری احمد شاه با از مدت 15 سال به این طرف سابقه داره. ابتدا در کویت ایجاد شده بود، بعدا در شهر تهران ایجاد شد و در دنمارک و در امریکا هم بالاتای از این انجمن هست. مثل که خان جلیلی فرمودن احمد شاه شخصیت بسیار بزرگ است. انجمن بودم باید اون قسم که برای وحدت افغان‌ها رو توجه کرده. ما هم رئیس پیروای از او، رئیس شاگردان و رئیس او از جمله افتخارات ما بودن. ما هم باید این قدم‌های را برداریم. نکته جالبی که ما می‌خوایم بگویم که افغان‌ها از سالها به این طرف با نام اتحادیه و انجمن و ایگپا آشنایی دارن. وقتی که چند افغان یک جای جمع میشن باز میگن که ما اتحادیه ساختیم یا انجمن ساختیم. ولی انجمن احمد شاه با یک انجمن منطقوی مربوط به شهر فرندال نیست، بلکه یک مرکزی یا کانونی کلتوری فرهنگی علمی به نام احمد شاه بابای کبیر است و سراسر آلند است. در اساسنامه ما آمده که ما جلسه خود میتونیم در هر شهر آلند خواسته باشیم دایر کنیم، هم در سطح کوچک هم در سطح بزرگ. یعنی ما با یک وسعت نظر اجازه داده ما در تصویبی که از طرف کامل کوپندل گرفتیم ما دوباره انجمن یا اتحادیه نیستیم که ما اعضا داشته باشیم، اعضا بر ما حق العضویت بده و باز دوستا پرسان کنه که حق العضویت ما به کدام ما مصرف شد. ما یک مرکز فرهنگی هستیم، از هیئت رهبری داره که هیئت رهبری از انتخابی نیست بلکه تصویب شده، راجستر شده. در اینجا در هیئت رهبری از آمده که استخدام احمد شاه و استیو درش آمده که فرزیتا بسر که ننگیاره است و چنین مسترش نوشته فهمانی محمد عمر و سکرترش آقای اسماعیل شیرزاده است. و در اینجا ما نمبر راجستر داریم، یعنی ما از طرف دولت آلند راجستر شدیم که نمبر راجستر ما 30259133 است. ما از این درک ما به دولت ما مالیه میدیم، تا وقتی که ما هیچ فعالیت هم نکردیم ما 2 دوره مالی خود دادیم. یعنی ما این قسم نیست که دوستا جمع شدن حق العضویت بدن ما بگیم که ما به خاطر وحدت افغان‌ها اینجا کوشش میکنیم که کدام مشکل خدای خواسته هم یا بخیر خوشی داشته باشه ما پروبلمایشان حل کنیم، بلکه ما به خاطر تبلیغ و ترویج به اصطلاح کلتور افغانی، به خاطر نشر مقالات، کتب و همچنان به خاطر آموزش لسان چی پشتو چی دری باشه ما توجه میکنیم در بین جوانان بین به اصطلاح خانم‌ها بین دوستا ما همکاری کنیم. که البته همکاری دوستا در این شرط است، اگر یک برادر ما بچه و دختر خود راضی بساده که به اینجا برو آموزش لسان بگی و حتما میایه. ولی اگر برش بگویه که نه برادر چی میکنی لسان آلندی یاد بگی لازم مطفل دیگه از خانش نمیتونیم بیایه. از اون خاطر ما نمبر حساب بانکی هم داریم، دوناتر هم داریم که امر بانک است ما رو کمک داریم وارد میکنه و در اساسنامه ما که بر پیش از خود ورق اینجا کپی کردم در اینجا آمده که اهداف ما به صورت عمومی راجستر از پیش دولت آلند که اهداف ما در ماده 2 آمده که هدف انجمن اجتماع افغانان مقیم آلند در راستای مسائل اجتماعی فرهنگی رشد توسعه میبخشد. ب کلیه وظایف اجتماعی و فرهنگی خویش را مطابق معیارهای داده شده اجرا می‌نماید. یعنی یک کلتور مشترک است، تو نیست که از نرمایی که در این جامعه تصویب شده ما از اون نرم‌ها عبور کنیم، یعنی مطابق نرمایی که پذیرفته شده ما این کار می‌کنیم. و اهداف انجمن اهداف خویش را به طور ظاهر و واضح می‌سازد. تدریس و آموزش لسان، درس لسان به زبان مادری پشتو و دری، چاپ و تکثیر مجله ماهانه کتب درسی به زبان‌های دری و پشتو، سایر کتاب‌های علمی فرهنگی، سازماندهی و تجلیل روزهای کلتوری مذهبی و ملی افغانان در آلند و سازماندهی تدویر جلسات و دعوت افغانان به خاطر اجرای تبادل نظر و تعمیم تجارت. این وظایفی است که در اساسنامه ما راجستر شده به پیش دولت. از اون خاطر دوستا ما یک مرکز کلتوری هستیم مربوط به شهر فریدون، مربوط به یک منطقه معین نیستیم. ما مربوط فعلا که مرکزش در آلند است، ما کوشش میکنیم در سراسر آلند ما در جلسات بعدی از تمام دوستایی که در دیگه شهرها زندگی میکنن ما در حدودی که امکانات داریم دعوت کنیم.
ولی امروز ما شما رو چرا زحمت دادیم؟ زحمت ما به خاطر است که در بند دال ماده 2 اساسنامه ما آمده که سازماندهی تدویر جلسات و دعوت افغان‌ها به خاطر اجرای تبادل نظر و تعمیم تجارت. ما چون اولین جلسه خود قبلا ما هیئت رهبری گرفته بودیم، ما می ماده رو معتبر شمردیم، یک تعداد خواهرای ما، یک تعداد جوانان، یک تعداد برادرای ما، دوستایی که صاحب نظر و دارای تجارت بسیار کافی هستن دعوت کردیم که شما ما رو مشوره بدین که ما کار از کجا آغاز کنیم. همین جلسه ما یک جلسه مشورتی است. ما چه قسم میتونیم که اصلاح کار پیش بریم. البته شما از سالهای زیاد در آلت زندگی میکنیم. شما میفهمید که کشوری هست که باید ما حتما عاید بدیم به دولت و یه عاید دادن از یک کار شروع میشه. یک کاری که شما ما رو مشوره بدین که اگه کار بکنیم ممکن است عاید داشته باشه. اعانه دادن تنها عاید نیست. اعانه دادن او قدر کار خوبم نیست که ما همیشه به اصطلاح کلاه به دست ما باشه و بگیم بر ما اعانه بدیم. ما میخوایم که یک کاری کنیم، شما در مقابل کار ما، در مقابل خدمت ما یک چیز. ما در قسمت امور مالیش مثلا وقتی ما میخوایم کتاب چاپ کنیم، شما میفهمید که کتاب کاغذ کار داره، چاپ کار داره و تیار کردن کار داره، توزیع. ممکن است در بازار کتاب 10 یورو قیمت داشته باشه، ولی ما برای یک دختر یا بچه دوست خود که اینجا آموزش میگیره برای تقدیم میکنیم 2 یورو از تقاضا داره که در مقابل ما کتاب بده، به خاطر که 1 یورو ما حتما سر از اون مصرف کردیم که ما 1 یورو عاید کنیم. اینا دوستا ما میتونیم که دیگه چیزایی هم مثلا آقای بسر که مواد بسیار کافی جمع خود کردن به خدمت دوستا باشه میتن. ولی شما میفهمید که در عالم آدم وقتی که اکسیژن رو تنفس میکنه به دولت باید فایزه بده. چیزایی که ما کاغذ مصرف میکنیم، رنگ مصرف ما از خدمت خود چیز نمیخوایم. خدمت ما مجانی است، به نام افغان است، به نام افغانستان است، به نام استخدام ماست. ولی از کارهایی که ما مصرف میکنیم یک چیز کار داره. و اگر ما مثلا محفل ادبی دایر میکنیم، این محفل ادبی ما یک چیز کار داره، یک مصرف کار داره. ما یک شیوه عاید باید داشته باشیم. اگر یک محفل دوستا جمع میشن میگن که میشه کل خانه ما میگن ببینید میان بین خود صحبت میکنن، ما می تالار میگیم به اختیارشان باشه، ولی ما خیلی خدمت میکنیم اینجا، اتاق پاک میکنیم، اتاق جمع میکنیم، کار میکنیم، ما تقاضا داریم که من وقت دوستا نمیگیرم. من قسمی که خدمت شما عرض کردم که ما شما رو به خاطر اجرای تبادل نظر و تعمیم تجارت دعوت کردیم. از اون خاطر به اینجا از کلام تا خود جوانان همشیرای ما کلش حق داره که نظر سازنده خود بگویم. آقای بسر که در قسمت اول بیانی خود گفتن که ما در مقابل کسی ایجاد نشدیم و یک کسی هم در مقابل ما نیست. این متاسفانه که در عالم به خاطر از اینکه حالت مهاجرت یک حالتی است که پروبلم‌های روانی را ایجاد میکنه، هر دوست یک کار میکنه، یک کس دیگه باز به پایش یک گپ میزنه. لازم استخدام احمد شاه و انجمن کلتوری احمد شاه مستقل است. خدای نخواسته مقابل کسی ایجاد نشده، به خاطر تضعیف کسی ایجاد نشده و در اینجا ما در اولا در نظر گرفتیم که دوستان نگویند که ما مثلا در گذشته میشیدیم که فلانی استخدام به کدام شهر است ها در اینجا فلانی مردم جمع شدن. نریم. خب در مسجد دیگه میزنن، در استخدام حتما میزنن که مسجد از فلانی مردم است، مسجد از فلانی مردم، در استخدام حتما میزنن. از اون خاطر در ترکیب 22 درش مثلا آقای بسر که از قندهار آمده، مثلا من از هرات آمدم، آقای شهزاده از کابل آمده، با ترکیب‌های مختلف، با ملیت‌های مختلف، ما هیچ نوع وابستگی هیچ چیزی نداریم. از اون خاطر ما از شما می‌خواهیم که بسیار با دل باز مثل که آقای پانجلیری فرمودن، فقط اما قسم که بسیار با سینه باز و آزاد نظرات را بر ما بدید و همین نظرات این همینجا شما باید منتظر باشید ما چقدر تطبیق میکنیم. اگه تطبیق کردیم ما همکاری کنیم، اگه نکردیم بگیم برادر هر روز وقت مرچه رو ضایع میکنیم. یعنی ما باعث وسایل تطبیق نظریات شما هستیم. ما دیگه وقت شما رو نمیگیریم. تشکر از محترم رحمانی صاحب که در مورد این توضیحات مفصل را کردن. از پیشان تشکر میکنیم. دوستان عزیز، از محترم شهزاده صاحب خواهش میکنیم که در سمگیری خانم‌ها و آقایان در زمینه پیشبرد مسائل فرهنگی و کلتوری صحبت دارن خدمت شما تقدیم میکنم. دوستان محترم، از اونجایی که
محترم پسر که محترم رئیس نماینده رونده خوری احمد شاه و انجمن احمد شاه و صحبت خوب و صحبت عامیانه کردن و قابل قدر است، ولی یک نکته مهمی که در ایجاد همچون انجمن‌ها میرفته است او عبارت است زنده نگه داشتن کلتور و فرهنگ افغان‌هایی که خارج از مرز افغانستان از ما شما زندگی میکنند و به خاطر آموزش و نمایش کلتور و فرهنگ وطنی و افغانی ما ضرورت است که برای جوانان که نونهالان آینده وطن ما می باشند و همچنان دختران و پسران و همچنان خانم‌ها و آقایان این مسائل فرهنگی و کلتوری هم نمایش داده شود و هم آموزش داده شود تا هر کدام در مورد یک معلومات به دست داشته باشد. لذا به خاطر ترتیب و تنظیم هرچی بهتر و هرچی بیشتر فعالیت فرهنگی و کلتوری انجمن ضرورت احساس میشه که در عرصه جوانان و در عرصه کار زنان جوانان و خانم‌ها در این انجمن سهم بگیرن یا احساس مسئولیت کنن. لذا پیشنهاد ما یا پیشنهاد انجمن احمد شاه از تمام خواهرها و برادرای ما همی است که اگر خواسته باشند در این پروسه پیشبردش چه در مورد جوانان چه در مورد خانم‌ها کسی سهم میگیرد باز میتونند که بعدا در چارچوب تشکیل انجمن احمد شاه راجستر شوند و فعالیت کنند. زیاد وقت شما را نمیگیرم. تشکر از توجه همه‌تان. اگر کدام سوال یا پیشنهاد داشته باشیم در هر موردی که باشه میتونیم که وقت بگیریم و پرسان بکنیم. از همه‌تان تشکر.